حامد کرزي امریکا ثابته کړه چې هیڅ ډول انساني ارزښتونو ته درناوی نه لري. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د هغو سرتیرو بخښل چې په افغان جګړه کې د ملکي افغانانو په وژنه تورن بلل شوي وو په ټکو ټکو غندلې ده. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي کرزي د ټرمپ له لوري د هغو امریکایي سرتیرو بخښنه چې افغانان یې وژلي دي په کلکو ټکو غندي. خبرپاڼه کې د کرزي له قوله لیکل شوي دي امریکا په خپلې دغې پریکړې سره ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني ارزښتونو او په ځانګړې توګه د افغانانو ژوند ته درناوی نه لري. خبرپاڼه کاږي پخوانی ولسمشر تر ټولو افغانانو غږ کوي چې د خپلې خپلواکۍ او ملت حاکمیت د ټینګښت او د بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر ملي ټغر سره راټول او په اتفاق سره د پردیو د دسیسو او د ظلم پر وړاندې ودرېږي.